محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه د سورة النساء د 113 آیات څخه شروع تر 120 آیات پورې وستا تلاوت شو. نو د جرابت خو پرون بیان سوی و چې اصلا خود جهاد خبره روانه او جهاد چې د کوم مخالفینو سره کېدی په هغو مخالفینو کې يهود او منافقین مخکې علا ذکر او دغه مخالفینو کې چې هغه غټه ډله و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماحول کې چې د حجاز علاقه او هلته غټه ډله د مشرکانو هغه فاته. نو موږ په دا پای کې اوس الله پاک د مشرکانو دوه شیان ذکر کوي. یوې د عقیدې خطرناکي چې عقیده یې دونه خطرناکه ده که د شرک پر عقیده څوک مړ شو د کفر پر عقیده مړ شو الله تعالی دا نه بخښي. کفر بله ګناه سړی مړ شي روایت ځان ته نه یې بللی د کفر درجې چې ځان نه یې رسولی چې هر څونه درنه ګناه ته بولې کېدای شي الله پاک یې معاف کړي چې د چا او چا دپاره یې خوښ شي. بل د دوی عملي قباحت بیانوي چې دا دوی چې کوم جن ځان ته کوه دغه عمل که دغسې قباحات موجود دي چې د انسان د عقل خاوند یې نه کوي. نو چې ورته وایه چې هلته دونه افلاطون یې ځان ورشار کوي د عباداتو د جن لارې ته چې راسې دی لار دې غوره کړې ده چې بیخي بېعقل یې نه کوي دا کار او کې کوي. نو هغه کوم کارونه دي هغه کارونه اوس الله پاک وایي دا یو ان یدعون دا ان نافیه ده ان یدعون دی عبادت نه کوي من دونه ما سوا د الله څخه الا اناثا مگر نه د یو څو ښځو د یو څو زنانو عبادت کوي. کېدای شي خبرې ته متوجه یاست. اول به د یدعون تورې ته راشو. یدعون خو دا رابللو ته ویل کېږي چې سړی یو څوک راغواړي چې زما کومک وکړي. نو دا خو هغه څوک راغواړي چې سړی عبادت کوي لکه موږ چې مرسته غواړو ورم الله پاکه زموږ مرسته وکړه. نو د عبادت پر بنیاد دوی چې دوی د ښځو څه کومک غواړي چې پلانې ښځې را رسېږي نو دا عبادت سنه الله پاک دلته خو یدعون تورې ذکر موږ په عبادت ترجمه کوي. ولې خو دا عبادت ګرد عمر چې وسي دعا پر را بنا کېږي چې کوم چاته عبادت کوي دعا او بلنه یې هم کوي. نو دلته یدعون ذکر کوي مراجع ځنه هغه عبادت دی چې پر عبادت خدای را بنا کېدی. نو ذکر کړی هغه اثر دی ګویا کې هغه موثره دلته مراد دی. ان یدعون دی عبادت نه کوي بلنه او غوښتنه نه کوي من دونه ما سوا د الله څخه الا اناثا مگر نه د یو څو ښځو. دا اناث چې دی جمع د انثى ده. نو دی د ښځو څنګه عبادت کوي؟ هغه دا رقم و د هر قوم ځان ته بوتان درلود. ځینې بوتان بیا دا رقم د ښځو په شکل یې جوړ کړي وو. هغه سکي وو هغه رقم هغه د ښځې چې کوم شکل دا به ورکړي وو. ګای به بنګړیان هم ور په لاس کول. امیلونه به هم په غاړه کې ور اچول ښایسته به کړه دا نو ښځه بته.
ځینې بوتان یې ذکر و د نرانو په شکل یې جوړ کړي وو. نو الله تعالی د دې هغه د ښځو بوتان یې ذکر کړل چې دوی عبادت نه کوي د الله سما څخه مګر نه د هغه ښځو بوتانو. دا ښځې په دې ذکر کړي پسې به هغه ذکر بوتان هم عادرات شي دغه هم عبادت کوي چې پراخو ښځه د ناقص العقل ده، بنیه یې کمزورې ده، په دا قوت و طاقت کې بنیه و دا بدن ته ویل کېږي. ښځه هغه کارونه کولی شي چې عام نارینه یې کوي، عامې ښځې هغه نشي کولی. نارینه ډېر داسې کارونه کوي چې ښځې ته باور سوی که د جلا بدن رېږدي، کله یې کولی شي. دا خو بیا د کفارو غلطه نظریه ده چې براوی ښځه د نه راسره برابر ده. د دې په وطن کې ولاکه برابر ده، دین په دې پوهېږي، فقط یو دوکه د ورکوي چې دا د باندې راوباسي باره چې هر ځای و د تماشا سپری دی خپل شوقونه پر کېده. دغه دپاره دا په غوږو کې ورکړی ده. که د دې په زړه کې قانع چې دا نسي سره برابرېدلی، نو چې دا ضعیفه مخلوق دی، د ده دغه نه حماقت دی، نو چې عبادت کوي د یو زورور غي خو وکړه. په عقل کې خو چې سړی وایي چې یاره دا نو زورور دی، ته په مخلوق کې په انسانانو کې هغه د ښځې رقم بچ دی، د هغه عبادت کوي. نو دا هغه د دې حماقت ته اشاره وکړه چې پراخو ګر سره د غیر الله عبادت حماقت و بېعقلي ده. بیا نو په غیر الله کې د هغه ښځې غېچ کوي، نو دغه هغه زیاتې حماقت، هغه زیاتې بېعقلي ته اشاره وکړه. نو ان یدعون دوی عبادت نه کوي من دونه ما سوا د الله څخه الا اناثا مګر نه د ښځو بوتان. اوس نو د بوتانو تور ورسره ملګري کړي، کنې د بت نوم خو دلته نشته، خو چې هغه بت د ښځې پر شکل دی جوړ کړی دی، بنګړی یې په غاړه دی، امیل یې په غاړه دی، نو په اناث الله تعبیر ځینې وکړي. وان یدعون او دی بلنه نه کوي، عبادت نه کوي الا خو بیا یې کوي شیطانا د شیطان مریدن سرکش، د سرکشه شیطان عبادت دی کوي. لعنه الله، لعنه چې لعنت ولیده پر د باندې الله الله پاک. دا لعنه الله د شیطان مرید سره ملګری کی. د شیطان خو یو صفت دی چې مرید دی، مرید سرکشه ته ویل کېږي. خلک براوی پلانوي لکه د جمعې لنډۍ تر ودانه لاندې کېږي. په دغه انسانانو کې ځینې په د اولادو کې چې دغه رقمې چې هر څه ته د خیر خبره کوي، د ده الله تعالی ورځ چې په کړي پر غلطه باندې، نو دا مرید دی، نو سرکشه دی. نو الله شیطان ته د مرید لقب ورکړي چې دا سرکشه دی، چې د الله هر څه اوامر راغلي دي به درته د یو دی منلي. نو چې نه مني دا یو بل نو دغه صفت چې لعنه الله، چې لعنت ولیده پر د الله الله لعنت سمانه د الله د هغه خاص رحمت چې جنت دی، د الله د طرفه مغفرت دی، دغه څخه دی بې نصیب دی. یو حق عام رحمت دی، عام رحمت خدام دی چې خلکو ته رزق ورکوي، خلکو ته ژوند ورکړی دی. دا پر کافر هم دی، پر مسلمان هم دی، پر ګور دی. یو خاص رحمتونه دي لکه د جنت داخلېدل، دا د مؤمنانو سره خصوصیت دی. په جنت کې بیا شی درجه د ګناه او مغفرت دی، دغه څه د برخې دی الله مغفرت دغه سره نه کوي. لعنت کړی دی، لرې کړی دی هودی د رحمت خاصه څخه چې الله الله لرې کړی رحمت خاصه وجه ته نور کی. دا د شیطان د دوه صفته د مذمومه صفاتونه ذکر کړ چې یو د بد صفت مریدوالي دي، سرکشي، بل بد صفت دغه دی چې الله لعنت پرسوي دی په دغه شاف روان دی دغه چا عبادت کوي. کته د شیطان عبادت نو چا کړی دی؟ د شیطان عبادت دا نه مله چې خلک شیطان ته سجده کوي، دا کفار. د شیطان عبادت دا دی شیطان ورته ورشي چې لمر ته عبادت وکړه دی لمر ته کوي، شیطان وایي سپوږمۍ ته وکړه دی سپوږمۍ ته کوي، شیطان وایي غوایي ته وکړه لکه هندوان دی غوایي ته کوي. د غوایي بولي چې شګر سره تبرکې بولي، موږ آب زمزم چښو، دته د آب زمزم د غوایي بولي دغه ډېرې بزرګې دي دی چښي، دغه رقم قسمه شیان. نو دا عبادت خو اصلي یا دی د غوایي دا کوي، یا به د لمر دا کوي، یا به د سپوږمۍ دا کوي، یا به د نورو ستورو دا کوي، یا به د اور دا کوي. خو دا ګرده په قول د چا کوي؟ د شیطان. نو ګویا کې د شیطان عبادت یې وکړي. لکه یو سړی نه د یو چا په قول ډېر کوي، بارنو خلک دا د پلاني زوی دی، نو زوی خو نه دی، خو معنا دا معنا لکه زوی چې د پلار قولونه دغه نه مني، دغه نه مني. نو په عبادت کې هم دغه رقم شو چې شیطان د غلطو عباداتو امر ورته کوي، علاوه دې نو د شیطان عبادت کوي. اوس نو دلته سوال باره نه وایي چې خلک پر قرآن سوال کوي داسې قرآن خو وویل چې دا مشرکان عبادت نه کوي مګر نه اناسا د ښځو، خو درته به دروشن په زورو مشرکان د ذکورو بوتانو د نورو بوتانو چې د نر په شکل یې جوړ کړي هغه نه دي چې دغه عبادت کوي. نو موږ الله خو حصر یوازې په اناسو کې نه دی کړی، په اناسو او په شیطان کې. د شیطان تر عبادت هغه ذکور ملاني صفه جدواره کې حصر کوي، دا نه معنی چې یوازې په اناسو کې حصر دي. کله چې خبره پوهیږي کافر عبادت نه کوي مګر نه یا د ښځو یا دغه نور د شیطان طریقه کوم عبادت لاندې چې د غیر الله عبادت د شیطان تر عبادت لاندې خو دغه د شیطان په قول کېږي که د الله په قول کېږي
چې د الله څخه ما سوا د غیر الله د مخلوق عبادت څوک دا خو د شیطان دی، دا خو د الله په امر نه دی، نو د شیطان عبادت نو بیا خو د اناث صیغې په کې شامل دا د اناث صیغې جلا ولې ذکر کې خو فقط بالا دي چې د مشرکان چې دوی عبادت نه کوي د الله څخه ما سوا مګر د شیطان ګرځي د شیطان عبادت کې د شذ بوتان دی خدام تر هغه لاندې دي جلا ولې راپورت کې مال په دې کې هغه د زیات به عقلي الله ښکارا کړ چې په مخلوق کې د شذ پر رقم دې بچو کړی دا غ عبادت کوي او شذ ته په دې پويږي چې دا ناقص العقل ام ده ناقص البنيه هم ده ناقص البنيه خو دغه نو چې دغه مشرکان میراث کړو خو خو د میراث دا خبره کې رسول ولته د میراث ورنه ته کله جنگ کوي ته کله پلان نه شي کولای شي الته دې بیا به تیغه پر رقم جوړ کړی د سجدا ورته کوي دا د دې فعلی و دا مذهبي حماقت الله د تبع کې لکفرون چې عقدوي خطر د دې بیان کې وسه عملی خطر بیان کې چې دای چې وجن تراول اعمال کې واچي اعمالم دغه رقم د بیاکلی اعمال دي چې وبتانه ته سجدي کې هغه په شوزو بتانه پسې د شیطان دښمنی لا ښکارا کوي چې شته د شیطان عبادت کوي ارمان چې هغه استاد دوست وي یو سړی دی وای دا زما دوست دی جنو په دغه عبادت کو تراسه د شیطان کردار ته وګوره هغه تاسو سره دوست چې لري د دوستي اعلی بیان چې دا واست کو شعر وای خو دغه بالا دشمن ولا ک جوړیږي د دشمن عبادت کوي معنا د دشمن په خله باندې د غیر الله عبادت کوي وقال ذو يجد شیطان وذل اتخذ زبخ ما خنسه دا لو خو هم د پاره د تاکید راځي اتخذانه کې په پای کې نوې تاکید ثقيله ورچولي په سارو پای کې ګوکې د تاکید میخ پرشتلې دي شیطان دغه سکله کا وعده کړی ده لا هرومرو اتخذانه خامخا بزنسم من عبادك د بندگانو څخه ستا الله ته ویل نصيبا برخه نصيبه او برخه او حسيات ویل کیږي مفروغ ده معلومه فرق ده معلوم مقدار چې ته ویل کیږي شو معلومه غټه برخه به پکښ پیدا کوو بارل ستافه بندګانو کې ځان ته ول چې زه خاصه معلومه ډاله جوړه نه کوم کې پرېږده تازه د آدم علی السلام پر سر د جنت کې واخست او قصیت اشاره ده چې الله آدم علی السلام ته سجدا وکړه د نور تکول ورزه خدای د خیر یم ول خلقتني من نار وخلقته من طين زه د اوره څخه پیدا وای اوله قوم پرستی دا وکړه چې خپل قوم ته معنا زما قوم خو اور دي زما ذات هغه دي ولته اور وګره ته خاور وګره اور وسو خاورې ته سجدا وکړي بس دا کې بره په نصیب سو او الله تعالی پر داغه باندې د جنت هم سی واغستي ابو جل لعنت هم پر وکړي د خاص رحمت اشتات مغفرت نه کیږي دوزخ ته عبد العباد زدي دنه الله ته دغه خبره بار وړاندې کړي بل زن ولا کفات سم شد د نسل د آدم علی السلام دغه ستا بندګا په دیو کې ځان ته به یو ش معلومه غټه ډاله به جوړه و کفار ګرځي د شیطان ډاله په دې کې نسته چې یو د زموږ دوستي ګرځي د شیطان ډاله ده د رحمان د لپاره کار نه کوي دا خیو قرارداد شو چې زه دلته ډاله جوړوم د الله پر ډلې پر خلاف باندې بل ولا اغدلن باغ رقم دی له په سر کې دی نو نه تاکي چې ثقيله په پای کې دی ولا اغدلن زبخ مخه گمراه کوم هم دی پرې هم پر حق لار ولا کړم گمراه کوم د لارې څخه اړه دغه بل دوست چې د انسان چې در سره کړی چې د گمراهي صراحت وای چې گمراه کوم او ته پر هغه سر بیر ورپسې ولا امنين باغد وتاكيد چې په سارو پاکه ولا امنين زبخ ما خاتمنای او خیشات پزړي کې ور اچوم هم ودیته د عقیده د لارې هم د عمل د لارې هم امنين چې دی او د امنیه څخه دی امنیه خواهش ته د انسان هغه هوس او هوات د انسان ویل کیږي نو دول زبدي ته رقم خواهشات او هوسونه دا ورته ورشه رقم شیان ته به د ګناه او کیږي پزړي کې به رقم هوسونه او خواهشات ورچو چې دا ګناه څنګه شخوند کی یو ګناه د چې د سړي په زیان نه ورته د زموږ په پاغه باندې خدای به د طرز جوړ کړي چې الله تعالی نه خوښ دا باطل تمنا یو سمنا یو تمنا ده کې لکه بابا دا وسته د ملایانو کې سیږي چې بیا سړی مرسي بیرته راپورته کیږي په قبر کې عذاب دی دلته بیا ماران جلړه مانجه واسه د سلو کارو قبر وشنه شرط نه مار پکې نه لړم پکې دغه قسمت څخه دا ګرد بجې تمنا یو چې د حساب او د کتاب منکر کی د عذاب منکر کی نو ول اومنین زب تمنا یو رچو هم ودیت لکه یو دغه تمنا چې معنا حساب کتاب نشته دلیل خپل ارمان کار 15 ورځې ژوند دی بل بنو څوک ولا امرن او زبخ مخه امر وکم هم ودیته تعلیم به ورته ورکم امر به ورته کوم چې څه چل وکي فلا یبتکن دی به بار پرېکي بتک و د پرېکولو تل کې چې پرې شچاړه راکاس کې دغه څه کاټ کې دی به قطع کوي چا کوي به اذان غوژونه الانعام د چارپایان اوش دی غوی دی پسدي غوژ به چا کې دا ول د مدر وش کړی
اوس ورته چې ظالم دروښتې شي خو حیوان په عذاب اخته کړی دي د خوراکي غوښې دوی پلي ورغړولې چا کړی یا یې دونه نیمه ځینې کاټ کړي دا ما چیش کړی دا ما دروښ کړی اوس ورته چې دروښ دی چې شي دغه کار به شیطان وایي زه ورته امر وکړم دوی به باره دغه کارونه کوي د حیواناتو غوږونه به پرې کوي وچا کوي وسوري کوي د څه دپاره دا د پلانې ملنګ پر نامه درواز دی دا د پلانې یاجې پر نامه درواز دی دا د پلانې قبر پر نامه درواز دی دغه کفارو چې بیا هغه به د بوتانو پر نامه دروازونه کول د لات دپاره درواز دی د منات دپاره دی د عزا دپاره دی بعل یغوس یعوق قرآن کې د بوتانو نومان راغلي دي شپږ اوښې په نامه ذکر سوي دي محصور په دغه کې نه خو په زرو دي بوتان خو دوی به خپل بت چې خوشحاله کاوه باره به نو دغه یا په دې کې بل دا شی و د دې د جن د لارې ولیاره وښه چې لنګه شي پنځه واره او د اخرنۍ وار چې نر وښ پیدا شي او دا څلور مخکې چې دا جونګیانې زیږولي ښځې نو د دوی خو ښځې جونګیانې خوښ وي خو نسل باره کوي چې دغه مریټۍ به وشي ووایه چې څلور واره بیا ښځه جونګۍ راوړه پنځم وار بیا نو نر راوړي بهرحال دا بلا چټۍ پر دې به بیا نه څوک بار وړي نه بیا څوک د کښته ګرځي په دې به کار نه لري چې دونه غټ کار کړي مګر و د چا پر نامه دا د پلاني بت پر نامه باندې ما بس دا ایله کړې ده نو څوک به پیژني بهرحال غوږ ورچا که برابر د خلک په پوهېږي دا نو د دې مذهبي یو دود و هر څوک باره په پوهېدله چې دا چې دوی دغه کار کړی دي نو اوس هغه د ایله ده نه د کښته پسې اخیستی سو بهرحال هغه بت خوا به دي خو د هغه پر نامه یې هغه د غوږ ورچا کړی دي نو خو بره خوا به دې کېږي ولا آل و عیال مې راته باکي باره بیا کار نه په درلودي دا به په کښتو کې لوېدلی او خرابۍ بیا رسولی الله پاک د در قول را نقل کې د شیطان چې بل به دغه کار شیطان ولزور سره کو نو دغه دروښ چې دی دا حرام کار دی حرام کار دی زموږ خلک پر دغه بنیاد کې چې د پلاني نامه پر نامه باندې ګرځي دا بار علالي خصم دم شرک کو پر تسړی دریږي کې د شي کې چې یا دا نو ما مازی معلومه کړی ده بیا خو نو زه علالوم د الله پاک پر نامه د الله د پاره ثواب بیا پلاني پیر ته بخشم یا پلار ته بخشم یا پلاني ملنګ ته بخشم ما زم دا معلومه کړی بیا حرام کار دی شرک نه بلل کیږي ولې خو تعذيب د حیوان یو کې څه ضرورت چې غوړ ورپرې کوي خو څنګه ور په غاړه کې سره رښتې پر وتر چې معلومه چې بار بیا زده چې کوم خیرات ومه د الله پر نامه خیرات وم ثوابونه پلاني مړي ته بخشم یا خپلونه کګان ته بخشم دا کار جائز خدای د غوښ پرې کېدل حرام او کې ګر سره دغه رقم کول چې دغه پر نامه الله لولې هغه سم د شرک په کوپر کې سړی دري بارم دا تعذيب د حیوان د لیدای حرمت هغه چې دغه پر نامه به علالي دغه پر نامه دروږي دغه شرکیات ولا بر په کوپر کې دریږي کله چې په خبره پوهیږي چې سړی په کابر کېږي هغه وخت د عذاب خو شانیم دغه پر نامه او کې دغه پر نامه نه کول ذبح د الله پر نامه حقيقي واقعي په ځل کې دغه چې دا وینه د الله د پاره به یو مګر ثواب پلانې ته بخښم بیا نو دغه تعذيب حرام نه غوږ ورپرې چې دا غوږ ورپرې کوي ورچا کوي خو دغه څه معلوم کړو نو بیا په حرام کې واقعي سو مشرک نه سوځنی جوړ نو خدا د کفارو د وخت څخه دغه د غوږ پرې کې در روان دي د مشرکان پنځمه څه ویل شیطان ولا امرنهم ولا امرن ذب خمخ امركم هم دي ته پنځمه خبرو چې الله کې وکړه د الله د بندگانو په باره کې ولنو بدی چې زودي ته امر وکړه فلا يغيرن دي بخمخ تغير وکي خلق الله وخلق الله عز وجل د الله او خلق ته به تغییر ورکی هغه حرام تغییر چې اصلاح هم نه پر بنه دغه سکارته به ملاوت لري یو د غوځخه حکیم الامت رحمه الله ویل کده جری خیل خدا خلق الله دې درکړی دی ورته چې قدر دې پرېږدي نو سیاله دا بل چا مو مرتضی کړ دي زموږ یو رقم تار دې څو دغه شنه کې د به خیس نکاح ګرځي نو خریل او کشل ودا شان خو چې خدا تغییر د خلق الله سو شیطان وایي زه به دغه ودی ته وروشم دی به څه چل کې دی به تغییر و خلق الله ته ورکی بل دغه څخه چې تغییر و خلق الله ترکی وشم وخال وهل په احادیث کې دا دام ذکر شوی دی خال به وی دلته خال وهل دلته وهل ته زنده پاره چاله دې مخ څنګه جوړ کړی دی بس هغه سیدی کنو په اسانه ځای دی د بیخ جو وکړي استدی کین امام شافعی رحمه الله تر هغه وخت چې اندام نه پلجیږي پر واجب کړی دی چې خامخابي استکی امام ابو حنیفه واجب نه دی کړی وای واره جن کې چې وکی ورسته چې دی شو خدا دې چې استکی کبیر تکلیف استکی دی کډیر تکلیف ور سره ور معنا د اندام پلجول یا غټ ټکور سره راتلی نو دې پریږدل منځه سیدی بل تنمس دی تنمس بیا دغه دی چې په دامن ماسو په دغه نشي باندې دا ورځ لري کې د شوز د چمونز داجنه دته بیا مشاطه ورته وای په عربي ژبه باندې موږ څه خلک نه ولاکه چې شي بودی دغه بیو چې پارلر ورته وای کچې چې دغه ته چولي آرایشګاو ته چولي دغه شوز بیا د ازادي ورشتان نه کاږي ورځ ورنري کوي نو دام تغیر د خلق الله دی چې الله څنګه ورځ ور جوړ کړی پر هغه خیال پرېږدو دغه سجده د مثال په تور په سړای باندې شایسته کې د ورشتانو کښل دام په دغه تغیر کې راځي شیطان د امر زور ته کوم دی دا کار ورځ کاږي
بل چې دی د وشم څخه ما سوا وشر دی، وشم په پای کې میم دی، د وشر په پای کې ری ده. وشر بیا د دې په دې کې رواج په جاهلیت کې زړو شو چې نو کې په خاص وزړل واغزه بسول بارا بیا دغه مخ بر غاښونه چې په دې مابینس کې به نری سوان درلودي، نری سوان به ورو د غاښونه به ور سره جلاس او چولا به پیدا کړ. دا د دې لپاره چې دا ځوان ښکارا چې خبري به بارکه وله دغه وشر دم تغیر د خلق الله دی چې الله څنګه غاښونه جوړ کړی بس دې ته څه مابینس چولی ورغټه چې باروي د ځوان شدي چې غاښونه نه سره تخته دغه د لپاره د شایسته لپاره بدی د تغیر کاوه د غاښو دغه وړو غاښو دغه مابینس به بردار کی په سوان باندې. بل چې دی هغه استوصال دی. استوصال بیا د یوې ښځې وریښتان په بله ښځه پسې مشلي دي چې کوم غچ کړي دي ورده وریښتان دي یو ښځې وریښتان ښایسته ډېر ژر غټېږي نو یو څه ورده وریښتان چې هغه غچکي بیا بله ښځه په خپلو وریښتانو کې جار باسي د دې لپاره چې د دې سرم غټ ښکاره شي. نو دا کې د انسان په وریښتانو کاوه دغه تزین دا د خپلو وریښتانو ډېرښت دا په دا تغیر کې د خلق الله راځي حرام کار دی چې د انسان په وریښتانو دا کار نه کوه. دغسې مسالې رقم وریښتان دي یا تارونه دي په سر پسې موښي چې سر غټ ښکاره شي هغه بیا جایز دی د تزین لپاره پروا نه لري. د بلې زنانه وریښتان کې په ځان پسې موښلول یا د نر غټ وریښتان د ځان په وریښتانو کې ګډوي چې د سر غټ ښکاره شي په هغه صورت کې باره بیا دغه تغیر د خلق الله لاندې کېږي باره نه ګناه. بل خصا و خصیتوب دی نر خصی کوي په عربو کې دا رواج په هغه وخت کې خدای مریان خصیده برده پروشي بکیدل نو به مریی چې خصی کوي برابر هر چارانی وی برابر ولدان اوس بالا کور کې به غمس ودینې د کور خدمت پکوم کتابونه وای دای در ابل به تر کېږي ابل خصی خلا چې نه هغه خو به یوار نه جکاتو کې خو چې انزال سو برای کې خلاص د ابل بلا خو انزال نه لري برابر غنټو اخته چې خایې کړی نو دا حساب په خپل ځان کې دام تغیر د خلق الله دی دا اگر د دغه لاندې دي شیطان لز امر ورته کوم فلا یغیرون دی بخامخه تغیر کی خلق الله او خلق تعالی لکه دا څه نمونه مو ذکر کړل مګر و د دې تغیر هغه تغیر مرادي چې د شریعت د تغیر خلاف د شریعت تقاضا خلاف فساد پکشي کی اصلاح نه پکشي کی شنو فساد موجود اصلاح نسته پکشي کی بار نه داغه تغیر حرام دي چې کوي او کده سو چې فساد خنو اصلاح پر ربنا کېدل اغه نه بیا سنت مؤکده دي لکه د مثال په تور چشي لکه د نوکانو پرې کول د انسان سنت ته بدانه چې نو دا سړی سنت دا هم تغیر د خلق الله دی الله تعالی و د دو انای مخصوص ته هغه پوش ور کړی دي چې ولې ځنی پرې کوي و هم دا خود دې تغیر دی چې فساد نه دی پر ربنا او اصلاح پر ربنا ده ولې دغه پوش چې لري د نر د اندام د حشپچ په د پوش کې باندې خدای ته خیر جمع کیږي اکثر د سوزاک مریضي بیا ځنی پیښیږي نور میکروبونه جمع کیږي نه دی چې لکه کلم چې کته کې د پوش یو کړه صفایي سمدمه کیږي کدا ایس په خبره تاسو پوهیږئ ولې خدای چې د نجکت په وخت کې خدای ته د انسان څخه هغه ماده منویه راوځي خدای غي ذرات دلته پاتېږي بره ورستېږي نو ادا چې نه بره نه پاتېږي پاک پرې ولکېږي نو دا خو تغیر دي چې تغیر دي چې فساد نه دی پر ربنا اصلاح لا پر ربنا ده په عین حال کې چې دی هغه د شاو د جماعت په وخت کې هغه خوندم پر ربنا نو اصلاح مست فساد نه ستغه تر دې نه دی لاندې یا د مثال په تور د ژری قبضه د دار کم چې د شیونه شغه زایجه غچکی دا قبضه چې د سنت یا د نوکانو پرې کول دي دا سنت دي دا ګرځه په هغه حرام تغیر کې نه راځي ولې په دې تغیر کې چې د مال فساد امنست اصلاح هم پر ربنا ده دا حرام چې دی هغه د چې اصلاح نه پر بنا فساد پکې کې لکه دغه څه شي چې موږ مخکې ذکر کړل نو دغه چې حرام دي شیطان نو زبر دغه کار ورته وکړ نو دغه پنځه خبرې دلته الله تعالی د غیر نقل کړي چې نو دای د مشرک دغه باکل دي چې دغه و ان يدعون الا شیطانا مريدا دغه سرکش دغه ملعون چې هغه دغه خبرې د په باره کې کړي چې د دشمنی دغه عبادت کوي دای هغه د مشرکانو مال خطرناک راوښو چې د عمل د لاریم دغه سی بیکاره شي دي نو په مضمون تاسو کې دای سپوږی د عملي خطر در معلوم شو چې دغه شی عبادت کوي چې هغه د دغه دشمن دي او په خپل ځان کې دغه ذات بد وي خو مرید ام دي ملعون ام دي فسينا الله پاک فرمای ومن يتخذ الشيطان ومن هرغ سوک يتخذ چې دی ونشي الشیطان شیطان ولین دوست نو چې دغه دشمن شیطان دوست بولی عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله تعالی دوستینه کې د شیطان کوي فقد خسر خسرانا مبینا فقط فتحقق سره خسر تاوان سره سړی خسرانا مبینا پشکاره تاوان
تاوان ګای د چاغه پټي وشاران په پیر وای دغه کار د تاوان دی په پای کې نتیجه سم نه راوځي ګای تاوان دار کم لته چې نه روشه زو چې نه یولي ګرځه په پیږي د تاوان دغه تاوان دی چې په دې لوی و چې نه روشه زګرده پیږي وای په شیطان څو لاړ د شیطان په کاول دی وکړه او د شیطان بدی دغه رقم نه مرید ملعون او دغه سغټ د دشمنی وعده کړي چې د انسان سره دغه کوم نه علاوه دغه تاوان کیږي نه دی کوي پس یا الله پاک فرمای یعدو شیطان وعده کوي هم د انسانانو سره د عبادت کوي د غسر وعده کوي وعده دا معنی چې ما د طرفه یو منه ولا که حساب سه کتاب سه نه ولا که ټول سنه ترازو سه دا څه کیسې دي پولیس راته د کومه خوا دي د ځان شیا سره جوړي د شنوري دي لکه ورشته دا رقم چې ردی لکه تور دا شي تاج دلی دا وعده دی ورلرو کی ودي انسانانو ته یعدو دی وعده ورکی هم د انسانانو ته ويمني بیا ول ويمني دی تمنای او خواهشات ورچی هم دي ته پزړو کې خواهشات ورچی چې دغه ګناه وک خوندونه دي لاسه خو دی له 15 ورځې ژوند د څه زارایي ما یو کشر رور دی خو په تاسبانی کې به غلطي کوله نو قبل بور ثوره بارول لکه دانو رور 15 ورځې ژوند په خوانده کې رانه غول به عقل درغورجو شخپله 15 ورځې بوله خو بل ژوند ابدي دی نو دا ابدي ژوند لپاره 15 ورځې په خوانده کې خو امدا مکو ته چیرې ورکه دا کړم نو دلته دغه استمنای ورکه دا انسان ته چې حساب چیرو کتاب چیرو کیسه یا د استمنر خدای ولا کته ته اسلوي خدای درسته په عذاب څخه کیږي ګرځره چې تاسو څوي ته به توجه کوي 15 ورځې ژوند په خوانده کې راو د دنیا ژوند ته 15 ورځې کې معنا دا چې دا 15 ورځې بیا هم په غم در باندې تیر څنګه په منځو تیر نو د ژوند په څه خوانته اخلي په خبره پوهیږي د تمنا یو کې د تمنا تورې بار ذکر کی و یمنی او د تمنا یو خواهشات او هوسونه اچي هم د انسانانو تر رقم چې هغه په قول وي الا و ما يعدهم الشيطان الا غرور وما يعد وعد نور کوي هم د انسانانو ته الشیطان او شیطان الا غرور مگر نه د خطا استو د دوکه وعدی حقیقت نه لري ده په پلانې چې د دوکه وعده ورکړه د دګر د وعده د دوکه د دروغ دي چې نه حساب سره کتاب سره انسان چې سره مخ نو برابر شیطان ته وجه ظالم نو شیطان ورای ما خبره درته کړو په آیات کې بل ځای بعد خیر سره راځي ما خو په زور نه ورکش کړی چې راځي زنا ته راځي شراب ته راځي سروست خو ما ماجدر ټول هزما په کاول کول خپل دې کړی ته خو دې سنوي چې ما تناو د پکښ کې اچولې الته بعد محاجره راځي د یو تر بل دلایل چې دا ګناکار انسان بر شیطان ته ګرځي ته الله پاک ته د ته ډیر عذاب ورکړي زما د خیر ما ته په زور به وري خو ما ماجدر ته ویل تا کوله پر ځان دې ملامت ده نو د وعدې چې دلته درکې شي له صدا ګرځي د غرور وعدې غرور مراد د خطایستو د دروا اولئک ما اواهم نو پس هغه انسانان چې په دې پسې دغه سبت شاب سيزي نو دا مشرکان دا به څنګه اولایک دا کسان چې دا مذکورین چې وسچیر سو د شیطان اولیاء د شیطان عبادت کوونکي ماواهم زائد اوسېدو د دې چې دی جهنم او دوزخ دی الله دې باندې بیا په دوزخ کې اوسېږي نو خدای بارک کافر شي د شیطان عبادت وکي نو دا بل ګناکار خو له څومره بعد راوځي برته به جنت ته راشي الله تعالی به د ابي حیات په بو باندې ولم به بدن به برته جوړ شي دا څنګه دي د شیطان عابد د په قول چې د غیر الله عبادتونه کړی د سيدي ولا یجدون دی بنس پیدا کوله عن هذا دغه دوزخ څخه محیصا زائد خلاصو د خلاصون ځای ولا ک پیدا کې په دغه دوزخ په لګرځي وجه کونج ته میدان کې چې ار کونج چې ورځي درابل بتر چې ار وتی ورځي تر ابل علا ورته بتر کې نو دای محس نه لري محس هغه د فرار ځای چې سړی ورته واسي په ناپک شي کې واخلي ولا یجدو دی نسبی دا کولای دغه د شیطان اولیاء دغه د شیطان عابدین عن هذا دغه جهنم او دوزخ څخه محیصا زائد خلاصون زائد پناه دغه انجام سود دی عملی انجام د دې نن بیان کې چې په اعمالو کې مشرک دغه نه غلطي عقیده هغه او چاپرون ذکر سوچ د بخښلو ګرځرانده د مذهبي اعمال ته شراشه مذهبي اعمال هم دغه حماقت بناتي چې د شجره رقم به جوړ کړی دی بیا سجده ورته کوي او شیطان چې ورته وایي هغه ولات او غوښیان ته سجده کوي نو پای انجام دغه د دې بده دوزخ خلاصون نسبی دا کوي الله مجدد دې اتباع ټول وساتې زموږ اهل عیال واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين